ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. راځو د 11 ټولګي درس ته. په 11 ټولګي کې تېره ورځ موږ تاسې د های پارابولا وویله او نننی درس مو د های پارابولا معادله ده. د های پارابولا معادله ده. های پارابولا کې مو تاسو تعریف کړه، همداشان های پارابولا کې مو ویل چې په هغې کې اوږد قطر چې ده ای زبر ده چې دا 2 ده او لنډ قطر بی زبر ده یعنی لنډ قطر چې دا 2 بی ده. او اف زبر محرکي فاصله ده چې 2 سی سره مساوي ده او د دوی ترمنځ مو رابطه وویله. رابطه مو داسې وویله چې سی مربع مساوي ده له ای مربع جمع بی مربع سره. او همداشان عین المرکزیت مو ویل. عین المرکزیت مو په ای سره وښول. ای چې ده هغه سی تقسیم په ای ده، خو ای به همیش لویه همیش له ایو څخه وي. همداشان په ننني درس کې مو تاسې 2 شیان چې هغه ضرور وو. هغه یو دا چې د حادي خط معادله ده، عین المرکزیت د حادي خط معادله ده او 2 مجانبونه دي. څرنګه چې های پارابولا چې د 2 پارابولاوې لري، نو د حادي خط معادله یې که د ایکس په محور باندې وه، ایکس مساوي ده له مثبت منفي ای تقسیم په ای یا ای مربع تقسیم په سی. او که د وای په محور و، وای مساوي ده له مثبت منفي ای تقسیم په ای یا ای مربع تقسیم په سی. دواړه یو شان دي، یعنی دا د حادي خط یا د موجه خط یا حادي خط معادلې دي، معادله ده. او های پارابولا 2 مجانبونه لري. که چیرته د ایکس محور و، نو ایکس وای مساوي ده له بی مثبت منفي بی تقسیم په ای ایکس سره. په هغه صورت کې چې محور دی ایکس محور باندې محراکي محور وي، ایکس محور محراکي محور وي. او که د وای محور محراکي محور و، نو بیا مساوي ده مثبت منفي ای تقسیم په بی ایکس. په هغه صورت کې چې د وای محور محراکي محور وي. راځو د دغه ټول درس خلاص په یو مثال کې راخو. مثال یوه های پارابولا ده، د هغې لپاره موږ په دې ډول راکول سوې ده. مثال د هغې یو راسې ده د های پارابولا په 3 او 0 کې یو راسې ده او همداشان اصلي راسې ده. یو بل فرعي راسې ده، هغه مثال په 0 او 4 کې ده. یا که وګورو چې دا مثال اصلي راس او دا هم بي فرعي راس ده. بي فرعي راس ده. د دغه های پارابولا چې ده اوږد قطر پیدا کوي، لنډ قطر پیدا کوي، محراکي فاصله پیدا کوي، عین المرکزیت پیدا کوي، د حادي خط معادلې ولیکئ او همداشان د هغه د مجانب معادلې ولیکئ یا مجانبونه یې ولیکئ. د مجانب معادلې کوم دي؟ مجانبونه معادلې. اوس څرنګه چې دا لوی عدد په اصل کې د وای محور ته تللی، نو دا های پارابولا محراکي محور د وای محور ده. لومړی دغه واړو چې اوږد قطر پیدا کړو، اوږد قطر پیدا کوو. دا نو په اصل کې دلته چې دا معادله چې ده دا په بی او 0 او دلته ای اصلي راسې ده، دا په 0 او ای کې ده. نو ای مساوي ده له 4 سره، نو اوږد قطر یعنی ای زبر مساوي ده. څرنګه چې د اوږد قطر معادله 2 ای وه، نو دا عبارت ده له 2 وارې 4 مساوي ده له 8 سره. دوم لنډ قطر. لنډ قطر موږ داسې ویلی وو، د لنډ قطر معادله مو ویلې وه. لنډ قطر معادله بی زبر مساوي ده له 2 بی سره،
نو لنډ قطر معادله څرنګه چې بي په ځای 3 راغلي دي نو دا عبارت ده له 2 وارې 3 مساوي ده له 6 سره یعنی بي مساوي ده له 3 سره. واړو سی پیدا کو سی څومره ده د سی لپاره معادله ویل او سی مربع مساوي ده له a مربع جمع b مربع سره نو سی مربع مساوي ده a مربع 4 ده 4 مربع 14 او جمع b مربع 3 ده 3 مربع 9 مساوي ده له 25 سره که دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیسو نو سی به مساوي سي له 15 سره نو فاصل کې سی 15 ده. نو دریم محراقي فاصله سي ده محراقي فاصله دغه محراقي فاصله سي ده نو اف زبر واسي دا مساوي له 2 سي سره یعنی 2 واري 15 مساوي ده له 10 سره. عین المرکزیت یې غواړو چې پیدا کو. عین المرکزیت فرمول مو ویلی اوسي عین المرکزیت لپاره فرمول عین المرکزیت فرمول مو ویلی اوسي ای مساوي ده له سی تقسیم په ا سره نو سی قیمت 15 ده 15 تقسیم په ا قیمت 4 ده 15 تقسیم په 4 یا 15 سی په 4 وویشو 1.25 نو عین المرکزیت 1.25 ده باید همیش لوی له یو څخه وي. همداشان د حادي خط معادله او د موجه خط معادلې پیدا کولی سو. د حادي خط معادله څه ده حادي خطونه څرنګه چې د وای محور ده نو وای مساوي ده a مربع تقسیم په سی a مربع تقسیم په سی مثبت او منفي دواړه ده دا موجه خط یا حادي خط معادله ده. نو وای مساوي ده له مثبت منفي a مربع a 4 ده 4 سی مربع کو 14 تقسیم په سی د سی قیمت مو مخکې پیدا کړ چې هغه 15 نو تقسیم په 15 14 تقسیم په 15 14 په 15 باندې وویشو 3 دا مساوي ده له مثبت منفي 3.2 سره نو د موجه خط معادلې وایو مساوي ده له 3 مثبت 3.2 او وای 2 دوهمه موجه خط معادله منفي 3.2 ده. او د مجانبونو معادله ولیکئ څرنګه چې مجانب معادله دا د وای محور ده د وای په محور باندې مجانبونو معادله مو ویلې وه چې وای مساوي ده له ای په بي ایکس سره نو مجانب معادله څه ده نو وای مساوي ده له مثبت منفي ا تقسیم په بي ایکس سره نو وای مساوي ده له مثبت منفي ا تقسیم په بي د ا قیمت 4 د بي قیمت 3 ایکس نو وای مساوي ده له مثبت منفي 4 تقسیم په 3 ایکس یو ځل مثبت ونیسئ او بیا یې منفي ونیسئ ځکه چې دوه مجانبونه لري نو وای مساوي ده له 4 تقسیم په 3 ایکس یا دا یو معادله ده او وای دوهمه معادله دا مساوي ده له منفي 4 تقسیم په 3 ایکس کولی شي نور یې هم ساده کړئ. نو یوه معادله یې 4 تقسیم په 3 ایکس او بله معادله یې منفي 4 تقسیم په 3 ایکس ده. نننی درس مو د های فرابولا معادله ده. د های فرابولا معادله څنګه ده؟ های فرابولا دوه حالتونه لري. لومړی که چېرته محراقي محور د وای په محور و او دوهم که چېرته محراقي محور د ایکس محور و. همداشان که مرکز په مبدا کې و او یا مرکز په یوه اختیاري نقطه کې و. لومړی حالت راځو که چېرته د یوې های پرابولا مرکز په 0 مبدا کې و او د ایکس محور یې محراقي محور و. دوهم که چېرته د یوې های پرابولا مرکز 0 یعنی وضعي کمیت ته مبدا و او محور یې د وای محور یې محراقي محور و. که چېرته د ایکس په محور باندې راغلی وه نو پارابولا معادله په دې ډول ده ایکس مربع تقسیم په ا مربع منفي وای مربع تقسیم په بي مربع مساوي ده له یو سره. او که چېرته د وای په محور وه نو وای مربع تقسیم په ا مربع منفي ایکس مربع تقسیم په بي مربع مساوي ده له یو سره. یعنی که ایکس مثبت و د ایکس محور ده او که وای مثبت و د وای په محور باندې معادله ده. راځو یو مثال ته ور باندې حل کوي. یو مثال په دې ډول ده ایکس مثال
x مربع تقسیم په 4 او منفي y مربع تقسیم په 14 مساوي ده له یو سره. های پارابولا معادله ده. په دغه کې تاسو اول حالت اوږد قطر پیدا کړئ، دوهم حالت لنډ قطر یې پیدا کړئ، دریم محراقي فاصله یې پیدا کړئ، محراقي فاصله، څلورم عین المرکزیت یې پیدا کړئ، عین المرکزیت یې پیدا کړئ، پنځم د موجه خط معادله یې ولیکئ، موجه خط یا خطي خط معادله، او شپږم د مجانبونه یې ولیکئ، مجانبونه، او وروسته شکل ده هغه تاسو رسم کړئ. راځو دا معادله راکوه سوې ده x مربع په 4 منفي y مربع په 14 مساوي ده له یو سره. دا لومړی د هغه های پارابولا معادله ده چې مرکز یې په 0 او 0 کې ده. دوم دا د هغه های پارابولا معادله ده چې هغه د x په محور راکوه سوې، ځکه چې دلته x مثبت او y منفي ده، نو په اصل کې د های پارابولا د x په محور باندې ده. په دغه کې های پارابولا کې لومړی غواړو څرنګه چې x مربع په a مربع حل لپاره لومړی غواړو چې a مربع پیدا کړو. a مربع په ځای راغلی دي 4 که دواړه خواوې چېرته تر جذر لاندې ونیسو نو a به مساوي سي له 8 سره، او د b مربع په ځای راغلی دي 14 که دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیسو نو b به مساوي سي له 6 سره. او د c د قیمت پیدا کولو لپاره c مربع مساوي ولا a مربع جمع b مربع سره، نو c مربع مساوي د a مربع 8 مربع یعنی 4 جمع 6 مربع 14 مساوي د 100 سره. که چېرته دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیول سي نو c به مساوي سي له 10 سره. اوس د اوږد قطر محاسبه a زبر مساوي د 2a سره، نو دا مساوي د 2 واري 8 مساوي د 14 سره. د لنډ قطر د محاسبه کولو لپاره b زبر مساوي و له 2b سره، نو دا مساوي د 2 واري 6 مساوي د 12 سره. محراقي فاصله د محاسبه کولو لپاره لرل چې f زبر مساوي د 2c سره، نو دا مساوي د 2 واري لس مساوي د 10 سره. عین المرکزیت د محاسبه کولو لپاره e مساوي ولا c تقسیم په a سره، نو دا مساوي ده c د c قیمت لس او د a قیمت 8 ده، نو دا مساوي ده له 15 تقسیم په 4 سره. د موجه خط معادله، موجه خط معادله د x محور ده، نو x مساوي ده له مثبت منفي a مربع تقسیم په c یا همداشان بل هغسې مو ویله a تقسیم په e باندې a مربع تقسیم په c a مربع 8 مربع 4 تقسیم په لس، یعنی دا مساوي ده له 14.4 مثبت منفي 14.4. له دې نه داسې نتیجه چې x یو د موجه خط معادله چې ده مثبت 14.4 ده، او x2 دوهمه د موجه خط معادله منفي 14.4 ده. او د مجانبونو معادله یې ولیکئ. د مجانبونو د معادلې د محاسبه کولو لپاره د مجانبونو لپاره د x محور ده، نو y مساوي ده له مثبت منفي b تقسیم په a x سره، نو y مساوي ده له مثبت منفي b. د b قیمت مو تاسې محاسبه کړی 6 ده، او د a قیمت 8 ده x. داسې اختصار کو 3 او دا هم 4، نو دا مساوي ده له مثبت منفي 3 تقسیم په 4x. یعنی یو لومړی مجانب چې ده دا مثبت 3 تقسیم په 4x ده، او y2 دوهم مجانب چې ده دا مساوي ده له منفي 3 تقسیم په 4x. کولی شئ ساده یې هم کړئ. دا کولی شو داسې ولیکو چې 4y او مساوي ده له 3x سره، 4y مساوي ده له 3x، یا 4y منفي 3x مساوي ده په 0. دا د یوه مجانب معادله ده. او دوهمه جانب معادله که چېرته ساده کو دا داسې هم لیکلی شو چې 4y مساوي ده له منفي 3x سره.
یا 4 y مثبت 3 x مساوي ده په 0 باندې دا د دوهم مجاني معادله ده. او همداشان کولای شئ دغه شکل رسم کړئ په خپلو کتابچو کې. نو هغه د وضعیه کمیاتو په موده کې د هغه د هایپرابولا هغه راولئ، مرکز راولئ. له هغه وروسته د موجه خط معادلې ولیکئ او همداشان راسونه یې هغه کړئ، مجانبونه ورته رسم کړئ او له هغه وروسته یې شکل رسم کړئ. د دې لپاره چې نور هم تاسو په دې درس باندې ښه پوه شئ، د کتاب د 32 صفحې تمرین لومړی مثال په خپلو کتابچو کې حل کړئ. دا زموږ د نن ورځې درس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.